السلام علیکم. خیر وره خیریت دی. خفه نشئ منه هغه کیټو پیزې والا کوم ځای کې دي؟ کوم کېټو؟ هغه ایجار نه دی ایجار هغه دی که نه جیار؟ هلته دی. مننه خوشحاله اوسئ. خفه ښه خو یې که نه؟ خیر دی ښه یې خیریت. ته مالته روان یې؟ ښه ښه راځه نو بیا څه کې راځه که نه خوشحاله اوسئ. مننه سړیا هلکه ګړی سړی قیمتي دی. مننه. ښه 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 ته خیر دا دی که نه؟ او دا دی ښه 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 بالکل دا دی. ګور جیل د څوک دی؟ السلام علیکم. څنګه یې؟ خیر جي خیر دی. السلام وخت صاف ته تېرېږي خیر تاسو خیریت دی خیر دی. ده ماته ستاسو هوټل وښو ستاسو نور تاسو خیر جي خیر دی وخت ده ماته ستاسو ایډرس وښو نه چې مړه ایډرس یې وښود نو دا ډېره ده سړي چې ها نور تاسو ښه یې که نه؟ ها ها ایډرس راته ده وښو ستاسو ایڈریس دو نور خیر دی دا لکه څه شي ده ها 100 روپۍ دي ایډرس ته خولې دی دو خو دې په لاره کې ولاړو خبرې کولې بس یې کو ما ته السلام علیکم اول مې سلام واچوی ما السلام علیکم ده راته وویل وعلیکم السلام ده په موبایل خبرې کولې بیا هم سلام جواب راکړو اول مې په سلام واچو کنه خو چې ده ووی وعلیکم السلام پښتو کې سلام واچو نو ما ته پته وي چې دا پښتون دی عربي خو لکه ته پښتو کې وي مړه پښتو ایډرس راته ټول د خولې او نور خیر دی هغه پیزه په څو د هغه هغه ګوډ کې چې ده ښه هلکه قیمت یې ماشاءالله ډېر ارزانې دي بل ځای ته زه لاړم هغې خو دومره اته 9 روپۍ نه کمه نشته پکې لسونه نو غلی ته به څه خورې؟ ایډرس راته دی لږ خولې دی ایډرس به اوس پیزا خورې پیزا خبره کې منشن کې مطلب دا راځي ته د منشن کوم ځکه چې د ویزا د سزما پیژنګلو دا کنه کېدای شي ګزارو کی نور خیر دی نو تاسو هغه ټیبل ته کېنئ ها زه تاسو ساده خوراک دروړم کېنئ ډېر ډېر مننه خوشحاله اوسئ او ډرینک به ورسره کم یوز کړئ ड्रिंक कम सके तो कम सके हाँ 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 पांट अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अजमा रखी खैर दे बराबर वसा खतरीगी चत्तर रुपये बोले किताब बस हम गलत दुकान के करती तू دا خو بس جهانگیر دا پیزا کولا وکړه او مبارکي دی ورکړه کنه سری بس سلامونه دراوګانی او بس دغه غواړي کنه سم غاړه ورکا چې غاړه دی ورکړي خو السلام علیکم مبارک شه مبارک ما دا اپلوډ لري کا یار بس کنه یار دا من د پاکستان ته مالته په مرغې روم دسي پټی کې زرندوم زما طرف پتا ته مبارک شه وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوشاله اوس ډېر ډېر مننه خوشاله شوم چې زما زینت پلاو اوریدو او رااله ایډرس معلوم کړو زم ډېر زیات خوشاله شوم چې بس مال اسه ته خپل سره وړي کنه ایډرس خو ته زما پر اتلو خوشاله شوې او زه چې نه په دې خوشاله یم چې ته ما باندې اسه خوراک کې خدای دې من عزت وکړه ها خپل مشهورتیا وکړو چې چل غني چې دا چې کوم د جهانگیر خان کوم پیزا د کوم ریسټورانټ دی دا د زما چې کوم دکان دی په هغه سټیشن ته مخامخ دین لوګ د سې د چخانه باندې چې رو را واوړي یو دوه قدمه واخلي چې په دې ګډ د دې خو را وختي نو په دې ځکه دا کېټو چې په هغه کې ورکې په ګوګل کې ورکې یا په الته منه الته به ولک مکسر ولړي په موبایل خبر کې غنم خلک ته اخر ته پوسټ کولای شي الته ولک ولړي په موبایل خبر کې دا بالکل نږدې ده کو څوک هم راځي د جهانگیر سره با کباب هم ملاويږي کباب پاکستانی هغه دښه نقشن کباب ادا کباب چیکن کړای بلا شونه ملاوي خپل دیسی خوراکونه ټول عائشہ بس او موږ پکې دا هم کو چیرې یو تنور پکې راوړو تنور پاکستانی کې روټي نه غټه روټي غټه هغه پکې د خیره سره ډېر زیاته مینه غني خوشاله شو ان شاء الله چې ټول ناول به موږ راځو که خیری او ځکه چې موږ سره ډېر زیات گزار مې راوي ها ویا اودینه ها ویا Udine 61 Trieste صحیح ده صحیح ده دا به موږ نه ریګولې بیریږي او خزه ډېر زیاته مننه خوشاله اوسئ دوستانو الله دې تاسو عزت وکړي چې کله هم تاسو دوستانو د اول په اټلی کې دننه بیا چې کله هم د تریسته یو مشهور ښار ته تاسو راځئ نو تاسو به همیشه خپل د کلي خوراکونه به تاسو ته یادېږي چېرې موږ کم ځای داسې وګورو چې هلته موږ د خپل کلي خوراک وکړو او چې د ښکلې پیزا یا کباب یا برګر وکړو نو کم ایډرس چې تاسو ته دوی انشاءالله په دې باندې به تاسو ته خبرې خو یې اوس خو اوس پیزا وخوره
خوري په رمضان باندې زر باندې قسمت مړه قسمت پته نه دا درې ورځې ځان نه اخلي چې قسمت کینو وګوره قسمت ته خي ځامن به دې روټم لګه خوري ها کیلا راځه راځه راځه